اکثره ملګري بار بار زما څخه دا پوښتنه کوي چې مولوي صاحب زړه مې ډېر تنګ دی، خفه پریشانه وي، زړه مې خوشحالي نه راوړي، د دې علاج خو راوښیه. عزتمنو د دې ډېر اسانه علاج دی. یوه ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام حضرت علي کرم الله وجهه ولیدی چې ډېر غمګین و. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې ای ابن ابي طالب زه درته ګورم ډېر غمجن معلومیږي. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وفرمیل چې هو بلکل ډېر غمجن یم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل فمر بعض اهلك يؤذن في اذنك فانه دواء للهم. چې ولاړ شه خپل کور ته، په کور کې چاته ووایه چې ستا په غوږ کې اذان وکړي، دا د غم علاج دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما چې کله دغه عمل وکړي غم زما څخه لرې سو. کنز العمال جلد نمبر 2 صفحه نمبر 655. نو دا خو ډېر اسانه عمل دی عزتمنو. څوک غمجنه دی، پریشانه یو ملګري ته چې ووایي چې ته په غوږ کې اذان نه وکړه، انشاءالله تعالی دا ستا غم او پریشاني به لرې سي. او په ځینې کتابونو کې لیکي که څوک ډېر غمجن وي، پریشانه وي، زړه یې تنګ وي، لا حول ولا قوة الا بالله، د دې ذکر دې ډېر کوي. دا د 99 مرضو دوا ده. یو مرض دا دی چې د زړه څخه خفګان او پریشاني در لري.